بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیلې قدرمن لیدونکو. په ننني مبحث کې راځم د فونټ په موضوع کې بحث کوو چې څنګه کولی شو په فوتوشاپ کې لیکنه ترسره کړو. نو د دې دپاره زه راځم د لومړي کې یو نیو فایل اخلم. د مثال په ډول راځم پرنټ برخه کې دغه A4 انتخابوم. A4 صفحه لږ څه د کنټرول مثبت علامې په واسطه مخته کوم. څنګه کولی شو ټایپ وکړو قدرمن لیدونکو په فوتوشاپ کې. د هغه دپاره تاسو کولی شئ چې د ټي بټن په کلیکولو سره یا هم دلته ټکس لیکل شوی که چیرې زه دا انتخاب کړم تاسو وګورئ راسن موږ تاسو ته ټکس انتخاب کېږي. که چیرې زه کلیک وکړم په ده باندې تاسو وګورئ موږ تاسو ته یو څه دغه د ټکس برخه یا ظاهره کېږي او دغسې موږ تاسو کولی شو په دغه کې خپل متنونه ولیکو. د موف په واسطه زه دا لږ څه موف کوم دې خواته یې راوړم. مثلا که چیرې هر څه تاسو غواړئ په دغه کې لیکلی شئ. خو مهم د هر څه نه قدرمن لیدونکو هغه د فونټونو برخه ده. موږ تاسو دلته مختلف فونټس لرو. تاسو وګورئ کولی شئ چې ورنه استفاده وکړئ. خو یو ستونزه چې دا ده موږ تاسو مجبور یاستو چې باید دغه فونټس واخلو. په پیسو باندې پیمنټ ته اړتیا لري. خو مثلا دري او پښتو فونټس ډېر کله دا پیمنټ ته اړتیا لري. نو هماغه د خاطر قدرمن لیدونکو ما دلته یو څو فونټونه په وړیا ډول ما سره شته دي. تلیګرام برخه کې ما د هغې لینک زه تاسو سره شریکوم. تاسو کولی شئ چې همدغه ډسکریپشن له لارې د همغې دغه لینکونه را ډاونلوډ کړئ او خپل کمپیوټر کې فقط کله مو چې خلاص کړئ دغلته انسټال بټن ما مخکې انسټال کړی فقط انسټال باندې کلیک کړئ. تاسو وګورئ بیا دغسې تاسو ته فونټونه د راځي. دري فونټس دي مختلف تقریبا نگار ده الهدا ده انډولز ده عربیک ده مختلف فونټونه دي پکې د دري او پښتو. تاسو کولی شئ چې ځان ته یې ډاونلوډ کړئ او ورنه استفاده وکړئ. نو د دې دپاره که چیرې تاسو زموږ تلیګرام چینل ته لاړ شئ لینک یې زه تاسو سره ډسکریپشن برخه کې شریکوم. د شایق ډیزاین یا ډیزاین شایق په نوم دغلته ما تاسو سره د دې لینک شریک کړی ده چې د لال ازار په نوم فونټ ده. تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ او فقط انسټال بټن باندې کلیک وکړئ چې دغسې یو صفحه تاسو ته خلاصیږي. انسټال باندې کلیک وکړئ تاسو ته ټول فونټونه ډاونلوډ کېږي. او که چیرې بیا تاسو غواړئ پیمنټ وکړئ مختلف سایټونه شته دي چې تاسو کولی شئ چې سرچ ورکړئ او ډاونلوډ کړئ. څنګه کولی شو خپل متن ولیکو. زه د مثال په ډول زه راځم د وینډوز او سپیس بټن په واسطه خپل د کیبورډ ژبه بدلوم. پښتو ته مثلا زه لیکم سلام. دغسې موږ تاسو ما لکه څرنګه چې مخکې مو ویلې چې مختلف دغه لرو فونټونه لرو. تاسو کولی شئ چې دا انتخاب کړئ. اجازه راکړئ چې د کنټرول په واسطه زه دا انتخاب کړم. اوس عربیک ده د نګار په نوم دغسې دا اړوم دغه شکل ته ما سره دغه کوم فونټونه چې ما تاسو ته درکړي دي تاسو ورنه هر یو چې ستاسو خوښېده هماغه کولی شئ چې پکې اضافه کړئ او خپل فونټ ولیکئ. بعضې وخت قدرمن لیدونکو داسې ستونزه رامنځته کېږي چې ستاسو دغه لیکنه غیر منظم وي یا هم درست نه وي. نو هغه دپاره د مثال په ډول داسې لیکل کېږي. که چیرې زه همداسې تاسو ته وښایم سرچپه لیکل کېږي. اجازه راکړئ چې زه وینډوز برخې ته لاړ شم. د پاراګراف په برخه کې دلته وګورئ زه دلته یو کلیک کوم. دلته وګورئ زه دا اوس دې خواته راوړم. تاسو وګورئ د مثال په ډول که چیرې زه لیکنه وکړم ستونزې سره مخ کېږي. بعضې وخت داسې حالتونه رامنځته کېږي چې هغه لیکنه غیر منظم وي یا درست نه وي. تاسو بیا کولی شئ چې خپل لیکنه د پاراګراف له لارې لکه څرنګه چې ما تاسو ته مخکې در وښوده پاراګراف لیر باندې کلیک وکړئ. دلته کله چې راغی دغلته په دغې بټن باندې کلیک وکړئ دغلته او د میډل ایسټ فیچرز دغه کلیک کړئ او دغه انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړئ ستاسو خپله ټکس منظم کېږي او تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره پکې خپل متن استفاده کړئ. هر هغه څه چې تاسو غواړئ مثلا بیا په اسانۍ سره پکې استفاده کولی شئ او لیکنه کولی شئ. نو قدرمن لیدونکو د ټکس مباحث ډېر مبحث پکې پاتې ده. زموږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې په بحث کې خو اوس دپاره همدغومره کافي دی چې تاسو وشو کړئ دغه فونټ ځان ته چې ما تاسو ته در وښوده دغه لینک یې تاسو سره په ډسکریپشن برخه کې شریکوم. دا ډاونلوډ کړئ او فقط انسټال یې کړئ او لیکنه برخه د ټیک بټن په کېکاږلو سره یا دلته دې باندې کلیک وکړئ تاسو دغسې صفحه خلاصیږي او تاسو بیا کولی شئ چې پکې خپل متن ولیکئ. نو د اوس دپاره ښه وخت ښې چارې. سلامت اوسئ.